ډیر غټ سکوید، نشئی جیلی فش، یورونکي انګلر فش او په خوربین ښکار کېدونکي نور سمندري مخلوقات چې د دریاب په تل کې اوسي د واشنگټن آرټیک هاوس هنري سنټر کې په نوې آډیو ویژوال نندارتون کې کېښودل شوي دي. ټوایلایټ زون هیډن ونډرز اف دی اوشنز یا په دریاب کې پټې عجوبې په نامه نندارتون د آرټیک هاوس او د دریابونو د څېړنې، تعلیم او د لټون لپاره د غیر دولتي خپلواکه ادارې وودز هول اوشیانوګرافیک انسټیټیوټ شریک پروجیکټ دی. د تیرو شپږو کلونو راهیسې زه د ساينس پوهانو، انجینرانو او د مخابراتو د ماهرینو سره د یو لوی پروژې برابري کولو کې مرسته کوم چې موږ باید د خپلې سیارې او د شین ټوایلایټ زون په نامه د یادونکي د حیرانتیا برخې په اړه تحقیق او معلومات ترلاسه کړو. ټوایلایټ زون د دریابونو هغه عجیبه برخه ده چې ډیره کمه څېړنه پې شوې ده. د ځمکې نه ښکته په سمندر کې د 200 نه تر د 1000 میټره پورې د تحته د نور رڼا ډیره په ګرانه ورسي او دغلته هر وخت تت رڼا وي. په دې برخه کې اوسیدونکي مخلوقات یوازې په شپه کې د خوراک د لټنې لپاره د اوبو سرته ورځي. په ټوایلایټ زون کې اوسیدونکي مخلوقات چې کله د دریاب د تل په تت رڼا کې ګرځي نو دوی ځان ته لاره خپل رڼا کوي. د کیمیاوي عمل ته بایولومیننس ویل کیږي. دوی دا زورور ځواک د رابطو مخالف جنس ځان ته راخصولو او د سمندر په ژوره کې د ښکاري ځناورونه د خپل تحفظ لپاره کاروي. او د دې کیمیاوي رڼاګانو په وجه د دریاب په تل کې د رڼاګانو یو ښکلې ننداره راجوړه شوې وي. دا نندارتون یوازې د ټوایلایټ زون د ښکلا نه دی بلکې د ځمکې پاملرنه کې د دې د اهم کردار په هکله هم دی. هر څومره چې موږ ساينس پوهان د سمندر د ټوایلایټ زون په اړه زده کړه کوو، عمره موږ پوهیږو چې دا د سمندر او د ځمکې د ژوند او ان تر دې چې په دې سیاره د موسمي بدلون په تنظیم کولو کې اهم کردار لوبولو کې مرسته کوي. دا نندارتون په ټول نړۍ کې د ساينسي ادارو سره د آرټیک هاوس د جاري همکارۍ برخه ده. From the collaboration with NASA when we were talking about له ناسا سره زموږ همکاري ده. موږ د کائناتو او د جیمز ویب ټلسکوپ پر حیرانتیا وړ عکسونو باندې خبرې کوو. هم بیا د نیورو ساينس ټولنې سره د همکارۍ لارې موږ د نړۍ د کائناتو او زموږ په مغزو کې چې څه کیږي په دې اړه خبرې کوو. نندارتون د دې پر اسرار سمندري مخلوقاتو طبي ښکلا لمانځي او د اړتیا لري چې موږ باید د ځمکې د یوې غټې برخې په اړه ځان ښه پوه کړو، هغه برخه چې د اوبو لاندې ده. د وایس اف امریکا د خبريال میکسم اډم لپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگټن ډي سي.